کاکا خارخ ته خدای ورکړي خو خوند یې خدای نه ورکوي په زیړې وای خوند نه ورکومه ملا مې ګوره دستې هلته ته وګوره ته دیوال را پرېوتی دی داسې درانګې درانګې پروت دی زه یې غرقه کړم هلک په ډډه خواوړه که نه ته بیا ګینې بړې او په خپله سم ټاسپرمر دی او ببوجي په منګه وی غرق یې کړمه ما نه یم ببوجی څاڅ الله کیا بچی کیا بچی ته بیا ګینې وتې د کیلو ټرک راوړو د کراچۍ نه پر شي کې زه ژوندی دی بلکې دې مړ دی لاس مې مات شو یه د ښځې نو بابوجي نشي والی پمنه ځان ته د چوکۍ نیولي خلک خاوند ته بابوجي وایي د خدای بېنصافي چې د ګوده شمه بجلي خو نشته وایي ځان ته دې چوکۍ نیولي ړه مې وایي چې تا ته یې ونیسمه خو څه وکړم حق دې ډېر دی والی دې نه شمه زما خو دې لاس وچ کو نو دا خو د وابډا والا کار دی زما قصور خو نه دی که نه چې ته ماته وایې چې بابوجی ماته ووایه بابوجی ګوره نو ښځې ستا څه کار دي بابوجي قدرې ته نشي والی یا د خدای بېنصافي ټول عمر دې تیاره وخوړه تیاره مه وخوړه تیاره چې څوک خوري دسي او زما په شان لوغړن نه ما ته کینه پرست دی خود غرض دی ویم بله ښځه دې په کور کې بدې شي په چم ګاونډ کې دې ښځې بدې شي ویم دقه شی درنه جوړ کړي ته غټېږي نه که تا له په دې خوله کې چوچه خوري دا رواج هم که نه نو هم پېښه کېږي نه زه نور تا ته ببوجي نه شم والی داسې کار وکړه دا سر دې د نور ته ونیسه هغه شیشې پاکې به پرې ولګو بجلۍ څه پته نه لګي هی ویمه خزانې که نه خزانې ډېره بې خونده ښځې اوس د خاوند په ګنجي سر پسې خنداګانې کوي زه به وځمه او د شیشو پکې به راوړمه او دې سر ته به یې لګوم دا ډېر قیمتي سر دی ما ته پته دی چې څومره قیمتي دی ته ما څه ولې نښلې دا بجلي خو ما نه ده بنده کړې وانډا والا پسې لاړ شه ما نه زور وباسې دارې خبرې داسې چل دی که نه چې ټول خلک کونډې کوي یو ته زبرګی یو زه زبرګی ما چې موږ کونډې نه اچولي دي او بار میټر لګولی دي خو وایم اوس ورپسې ورځم چې کوم سړي مې کونډه ولیده نو هغه عمل ورسره کوم چې کوم خدای رالیږلي دي دنیا کې په خدای باور وکړه چې پرېږدم ورشه خو چا مړ کړې لا به کوي موږ به ورته ډاکلار زما دې ته خو زما په مټ خوشحالېږي خو تا به مخکې کومه ما نشي مخکې کولی ځکه چې تا نه عزم پیالمه جوړه ده هغه څادر مې دي نه دي ورک یې کړه تا دې الله مخکې کړي تا به مخکې کومه شوت یې یا الله توبه یا الله توبه وای خدایا توبه یا الله توبه یا الله ډېره خطرناکه زلزله ده یا الله توبه یا الله توبه یا الله ګناه مې معاف کړي خدای وای تا خدای ځان له غرقه چې غرق شي ولیږه چې به در سره وسکوتم یاده که دا څه د خدای بېنصافه ټول تارونه رقې ټول ملک دې په مخ اخېستې دا څه کې په دې بجلو کې بابا په سترګو ړوند دی دا ته یې نه چې کونډې اچومه دې خوا دا کوڅه ته خدای بابا څه چلې ولې نه د خدای بېنصافه دا ته اوس زیاتې نه کوې چې ته په دې تارونو پسې نښت کړې چې هلته که تاسپرمن ډز وکړو نو بیا به د هغې څوک ذمه واري بابا دا ټول ملک ته په مخه راغیستی اوس په سر د لاندې را پرېوتی وې وایي ته بجلیګرې لړمېنې څه چل دی زموږ ځاله د میټر وسله کې چې دا کونډې وانه چې نو څه به کوو په سر تاله شي او د خدای پاک نه یادېږي چې غلا کې غله میټرونه کوه که نه ټول کله چې دا کونډې اچوي خیر دی خو چې ما کونډې واچولې
دا ټول کلی دی را باندې خبر کو زه خو یې د کوترې د مشین دپاره اچوم چې څاروله پې کوتره وکړم های 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 بیم د دغې میخې حرام پیس کی بچو باندې حرام خوري یا د خدای بانصافه پی د ټولو نه لوی نعمت دی چې د الله تعالی هم خوښ دي نو هغسې ستا په ځان باندې حرام کړي دي های 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 میخه دې مړه شه میخه دې مړه شه بابا دا حلال او حرام صرف د غریب دپاره او صرف زه دې موندلی یم که دونه تکړه ورشه چې یو مالداره ته ور ووه وی دا ته څه کې یاده ویمه بس تاسو سره خبره کول چې دي که نه دا ډېر زیاتې دي چې تاسو زه خبره کوم ځه خپل کار کوه خدای ته وګوره ما ته وکونډه زه به تا ته څه ووایم خدای دې هغوی ته هم چې دې نه هدایت وکړي زه بابا زه به دې ومنم چې ته ورشې چا ته ور ووې لاړم درنه خدایه پاکه نه چاته په ایمان کې خبره کولی شي ای خدای دې په دغه بجلو کې ونیولې که یوه کونډه د باندې راغورځاره ته چې پټک ته مردار شي خدایه د ګرمۍ نه ځان مړ کړو خدایه هغه شی مات شو خدای دې ته نه رخلي والله چې نه رخلي نه دې رخلي به زه بیا سرکاري نوکر پسې شوم چې زه د دې خلکو نه داسې پیسې وانخلم شاګولي پسې ورځم شاګولي نه بعد راوځه مسلمانه په ګرمۍ ګرمۍ دې پاخه کړو لکه شاګوليه دا جوړ بیا یې سیته پروت دی موږ یې دلته مسلمانه ګرمه کې را باندې راوختې خیر په خیر شاګولي ماما څنګه چل دی په خیر علي په خیر علي الله دې خوشحاله کړه الله یې د دې نه نور مه بدرنګه یو خو ستاسو د میټلیدلو پته نه لګي نو بس څه وکړو ته ټول یې سیته پروت وي روت مکنه نه غرمه ده معلومه ده نه ده ماښام معلوم دی ځان له ملنګان ساز کړي ټیم هم پته نه لګي مسلمانانو سرکاري ډیوټي خو یې داسې که نه نو زما په سر سنډه خپل ایښې ده چې زه تاله راځم او ور درته ډبومه او یا ته ماله روځې زما دا نوم درته چا ما ستا نوم خو توبه خدای توبه دا خو ډېر د پخوا نه چلېږي ډېر د پخوا نه داسې چلېږي چې موږ ته به مشرانو ویله و چې د چا ګیره سرئ ولې هغه به شاګولۍ څه تو مقه شاګولۍ یي که نه ما ته پته ولګېده ساده ښکاري دي خو هوښیار شاګولي خو ولا بیا روجې دي نه نه دا سور دي ښه ښه ګوره د کافر یې سیګان هم لګولي بارې یې خوا روځي ولې پرېږدې ته راځي الله دې خوشحاله کړه دا خو یې چنې ته که یاره بلا شی چې څنګه مې په یو فلاق وکړو که نه بس موبایل کې هم نه راځي دومره ډېرې وینې ټېرې لاس خو منې که ولې نه منم چې لاس پرېږدې به دا ډېره پرده شه ګورې ته بر افسرانو نه نه مړه نه مه که نه اخلم نه اخلم نه اخلم زه دا شی نه کوم ښه ده دا دی د سره نه اخلم ګوره پرېږدم صحیح ده ښه دا صحیح شي ډوډۍ خو به دې نه خورې بلکل مې نه ده خوړلې خو بس نه خورم ای به زه په دغې به په هوټل کې الله دې خوشحاله کړه الله دې خوشحاله کړه خدای ظالم خدای ظالمه څو کوم بچیم دي ایسیګانو ته پراته دي موټر اوبه دي نو چې ټولې د میټر هغه نټې ته ولیکي نو موږ خو به غرب کې د هر شي نه به هم خلاص بېغمه شه شاګولي ماما اخوا کچه کورونه دي سادهګان دي هغه په دې قیسو نه پوهېږي ستا یو نټې به زه هغه پسې اوسېلم څه خبره نشته خو دا درته وایم چې دویمه ورځ پس به زه ستا کوڅې ته ولاړ یم خفه کېږې به نه بس داسې ووایه چې پیریانو ته دا میټر لګېدلی چې بس یې نه ښکاري بېغمه شه اوس پې کارخانې چلوه والله چې پې چلوه صحیح. زه میټر لیډر یم چې زه درنه تپوس نه کوم د چا هغه پلار یم د نه نشي ای کولی شاباش او ورځه ښه ای شاباش الله دې خوشحاله کړه مهرباني لا دې منرو پلار یا چې دا خلک نه وي موږ به څه خورې زه خدای دې خاد لري دا خو ولې ما خالي څه پیسې ورکړي که څه یې ورکړي
های شاګولیا بهم د آرامو دکي رنګ نه خوښېږي د خدای بېنصافه چې کوم رنګ دله درکي های ولېږه دا بل خو دې خوا را روان دی ده سره اوس خبرې کوم ماشاءالله الله دې بس ما خو ته ډېرې زیاتې دواګانې کړي وای د خدای بېنصافه وایم دې شوتې دله درکړې هغه سورګي کله یې راکړی دی دا اوس زما مخکې دله شاګولي پیسې درکړي دا کومې چې دې اوس په لارې شمارلي دا یې زکات منلی و ولې په تاسو زکات کېږي ماما په ما باندې ښه زکات کېږي زما مور او پلار هم یتیمانان دي او لږه شان تنخوا مې ده هغې ته هم تاسو څوک نه پرېږدئ ما باندې زکات کېږي مطلوبونه لکه د بیزو مه وغه بېمه دا زکات نه دی دی دله رشوت درکړه رشوت د جهنم اور یې دله درکړه د خدای بېنصافه دا زور به ته د غریبانانو نه وباسې پرېږده ماما ستا په دې کې څه کار دی ستا سره مې موږ د سپي او د پیشو شوله دا زور به زه ستا د میټر نه وباسم زه خپل کار کوه ستا د میټر نه به وباسم ته خو به ما پسې یونټ یې زیات یې راووله چې په تاڼه کې دې بند ته کړمه تماشه کوه اوس یې صرف شماره یونټ یې او تا خدای ځان له غټ کا دا اوس وګوره په ښکاره رڼا ورځ د خلکو نه رشوت یلي دا وایي موږ میټر لیډرانو په تنخۍ ګزاره نه کېږي شپ یې اخلي وایي رشوت خوانو صحیح ده سر جی صحیح ده هیڅ خبره نه ده جی نه اوه تاسو صرف بل رولېږئ خو یاره جی شکرانه وکړئ څونه ده نه ماړه 2 لکه روپۍ څه شی دی بس صرف ستاسو نه پاتې جی تاسو راشئ او بل ختمول هم زما کار دی ها بېغمه شه جی اوکې جی اوکې ډېره مننه بعد جی بخیر دی سلام علیکم خیر دی زه رالمه دلته کښېنه دلته نه بس زه ټیک یم مه کوه دغلته کښېنه دا دې خوشحاله کړه وایه که نه دا واخله دا دې راته سره وړئ دا هلته یو کور و سیم رانه کړی اوهو ناګانه تاسو زما په دې نه لري که نه دې ځای کې راته پاتې راځي ولې نو دا څه تار دی دا خو د سترګو تار دی ظالمان ډېر ښه دی هغوی مې پیریان کړل منم دی والله چې بیا دې وګټلم او که نه نه او نور څه قوده موده دې راوړه که نه خود مې راوړه بس دغه ماله راځي دې شه چې ښکل کړمه مهرباني خو ماله خو به دې راکړې که نه نه ولې ستا ولې پوره یې صحیح دا ماله دغه شاګون ماما نه مې راوانیستې کوم شاګونې هغه څه ګیره چې ده زه خو نه پېژندلې خود یو خبره مې وره بادام نادانې په بادامې نادان ګله خلاصې دغه شاګولي به ډېر خیال ساته والله ډېر خیال زما هم ساتي او زه هم ډېر خیال چې ساتم خفه دنه نه شي ګورې د داسې خلکو ډېر خیال ساته خو د ده چې کوم یونټ وي که نه چې د غریبانانو پسې وله چې ما پسې ګوره د شاګولي ګیله را نه شي بېغمه شه د سره به مې راځي سیبه ته خو بس نه غواړې که نه مړه ما به چې لږې دې راکړی وې زه دا وایم مړه ستا مېړې وږې تېږېستلې مهرباني مهرباني اوس راځي خوښه چې زه درنه چپه وایم خیر دی زه خیر دی نه خیر دی مه بلې دا راته ووایه چې کلي کې چې ملګري نشته چې ځان سره یې ورتي کړي ولې نه زما غوندې او ستا غوندې نشته زما غوندې که ایماندار کس د سره نشته زه بس ټیک ته ځه خدای شکر وکړه که نه چې دا تار به د اوس د املا کې ونیسمه داسې تار پسې بیا مه راوړه د سره بیا نه دا هغه ځای کې جمع کړه خو دې پسې ګوره چې فوراً ته ګوره جرمانه ولګې د دې پسې غټه جرمانه روچتې بېغمه شئ جي زه ټیک ته ځه داسې ډېره دي که نه زما یو ملګری را روان دی هغه له زه بل داخلم ښه جي ښه تاسو اوسئ خدایه زما د توبې ویم لیونی کېږم خو ویم ځان له ځان نه لیونی کوم هغه بوډۍ دی وړم چې ځان سره لیونی کړم ویم مزې شاګولي وکړي ایسیګان پې شاګولي لګي او بیلونه به زه ورکوم 9,500 روپۍ ادا الله بیا لاړه شاباس اسې تا وکړي راله را بیدار کړي او بیا پړک بیا پټه شي ځان دې راته معشوقه سازه کړې په دیدنې ماړه او نو نه دا ښځې غږ شو غږ کښېنه همدغه ټکي نه مه دې پاکېږه څه چلو شو بیا یا ښځې
و 9,000 روپۍ بل راپسې راغلی دي پوره 9,000 په واردې والا الا ډوبه شومه په ونیم سره خو زموږ واده نه و شوی او بلکل دې ښه ووې یو پکې او یو بله پرې لګېدلې یا خدایه نو زما د توبۍ مزې شاګولي وکړي بجلي غونډه اغېز کې باندې او زور یې ماله دی الله دې په دې زور موږ له راځي دا د هغه کارنامه ده او موږ پکې سوځو الله نو استعفا ونه کړه وایم یخه دی که دا میټر لیټر راغی او زه دې کور کړم خو بیا به پې زه د خپل ایمان تازه کړم او که زه کور نوم او ته کور وې ښځې نو ګورې زما تا ته اجازه کې چې سر به وله ماتې که په سپیا کې وله ماتې که په توتنې وله ماتې او که په دره وله ماتې خو چې ګورې روغ د للا هغه چې خدای دې راولي نو دا خوښې دې په دې غاښونې شو کومه دا یوه داړه ما هسې نه ده ساتلې یه دا منم دی وایم ښځې منم د خدای دې تا دې ته زیاته خوشحاله کړي دې ته دې خدای خوشحاله کړه ما سره دې ډېرې سختې تېرې کړي او خاص کر په دې لوډ شیډینګ کې خو دې راته سره ډېرې سختې تېرې کړي څه به کومه چې سخت تېر سره تېروم سړیه دا وګورې په 10 منټه کې دا 10 ځله چې پړک ته یې تصویرات راله وباسي یه د لا دویم پورې یه رښتیا خبره ته وایې که کیمرې لګو یو ټک ټوکې جوړ کړي دي یاده ښځې زه ځمه په دې میټر لیډر نه دي دا نادان ګل نومې دي نوم ځان سره یاد ساته یوې ټوله تشمه اچولي هغه ته د خرس سترګې پټه کړي چې ویم د نه خلاص نه شي زه به پسې بار وځم او که دلته راغی چې پرېږدې نه دې ګوي دغه ماشاءالله دې راولي ما ته چا ویلي چې د دوی یوه سترګه دی او یوه بینۍ زه لاړم به پسې زه خدای دې راولي ته به یې زه وزیر شیرپا یم تاسو تصویران یې راله ویستل زه څه اداکار خو نه یم چې تاسو راله تصویران وباسئ دیم غرق لکه بجلي را پرېږدئ په دې دنیا باندې په اور کې وسوځېدو یا الله ګناهونه معاف کړي چې هلته به راته څه زنین خان کاکا ای زنین خان کاکا مړه بهر راوځه که نه یا څوک یې میټر لیډر ما نادان ګله صبر وکړه تا ته خو زه کوتک په لاس ناست یم درلمه اوس به دې خوښه شم څه شوه چپړې مې راته شي شاباسې زه خو تا ته په انتظار وم راځې خوښه ولې ټوپونه وې چینده خو دې په ځای ودرېږه ښه څه نوم دې دی زما نادان ګل نوم دی ولې نادان ګل نوم دې دی خو ستا نه څوک هوښیار نشته دی تا خو موږ غرب کړو دا وګوره ته دې بیل ته 2,500 روپۍ دې راپسې رالېږلې دي دا خو 2,000 دي او دوی ته ما 2 لکه یادې کړې وې شاباسې ولکه وایي زه مرم د غوچې او ته بیا وې غوچې دا ستا کارونه دي دا ستا کارونه دي ما ویل کړي د بل چا ګناه ده دا ولې دومره ډېر رالېږلي دي ولې تاسو لږه خرچه کوئ پکې هم دي در کړه فریزر هم دي در کړه فرجونه هم دي در کړه او ولې دا موبایل چې دې ډکوئ شاباسې یا بچې بنکه خو یو موبایل دی او هغه هم زما د واده په مبارکۍ د ماما له چا ورکړی تو عمره دی هغه به څه خرچوي دا ټیک تا ما پسې د بل چا پیسې راایستې دي کمې کړي ما نه دي کړي الا وایي کمې کړي وایي کمې کړي دي وایي مغل او بدماشه شاباسې زما د کور مخې ته بدماشي کې په خپل کور کې خو مې ګیب ته کړی او بیا خو زه شوړه یم شوړه زما غوسه تا ته نه ده معلومه یا بچې والی دې نه شمه خپل بچي مې شته که نه زړه مې در باندې خوږېږي خو یا بچې داسې کار وکړه د واده دا کار پرېږده تاسو ته خو ټول خلک خیرې کوي یا بچې بله ورځ به در باندې څه چل وشي نو اوس زه تا ته څه ویمه ترور درته ویمه که مور درته ویمه او که پلار درته ویمه د دې خلکو خیرې نه قبلېږي ولې دا په ارامه بجلۍ باندې خلک ونډې واچوي او اودسونه چاردمونه پې کوي د دغه خلکو د خیرې نه قبلېږي نو خود مې ټیک ده نو بچې نو زمونږ 1000 ولې موږ خو پوره پیسې درکړو که نه موږ پسې خو بیل شاټ نشته ما ته پته ده چې دا زیاتی د بیل در پسې شاټ نشته دی خو ستا خاوند ته ما قسم کړی و چې ستا ته خو هېڅ هم نشم ویلی
او غول زور به دې د میټر نه وباسم شاباس ستا زموږ څخه خپله دښمني ولې ده. وای کنه وای کنه وای کنه وای کنه قسم نه چې دا سر خو د لمات کمه خپل زورونه پکې وباسئ موږ حکومت بدنامو. یا الله تا ته مې دې توبه په توبو مې دې توبه شاباس هلا هلا منډې وي شاباس شاباس منډه منډه ته بیا ګینې چا چې د منډې مقابله ده وی اغوستی دی وی چې دا اوس څنګه کم اوه چا ته وویل زه خو پېته پرېږدمه چې اوس به څوک وګوري چې دا لږ راکم کړي. ولې شاه ګل ماما سلام علیکم په خیر خیر الله دې خوشحاله که وای بس ستا عمره نه ما چېرته نه ودي په مقله دا څنګه خبره دا خبره ده چې دې شعور اخیستی دی دا وګوره ګاډینۍ ته یو بغ دی چې تاویږي دا لږ راکم که زه به یې درنه ټیک کړم که نه شاه ګل ماما بس په پیز دې رحمت شه دقه خو یم چاته به نه یو 6,000 روپۍ به راکې ګورې 6,000 نه 10,000 واله 10,000 خو دا میټر رو کا چې په رو تاوي بېغمه شه تا ته ما ویلي نه دي چې بیا پې کارخانې چلوه دا به داسې سلو کړمه چې ولاړ وي ای په پیز ورشه تمپیاره وباسه بېغمه شه دا ورشه ای ګوره زما خو مشران دې نه خبر نه شي هغه غټ غټ افسرانو بېغمه شه دا دوی پیریان به هم ترې نه خبرېږي دقه دمه ګوته مې در کیسې کړې ده بچي راوړه صبر شانوري یا ښه صبر وکړه ورخېږه ته به داسې کار وکړې چې ما ته دا دمپیه کلکه ونیسه بېغمه شه او هغه پلاس او پچکس دا زه پلاس ونیسم ده صحیح ده چې چل ورسه وکړه ولګه ښه څه مې وایي پکې ور واخیستو یا خدایا په اله د کوټې نه خو مې روان دي یا کل کرا ورته کور ته ور اخیستې ډوبای چې یا خدایا پاکه کوټه وسپتی دا یا گاونډیان راځي بړې کو څنګه اله راځي کله یا کل یا خدای تاسو چل دی ودی قزوودي تاچا یا تړیا دا وګوره یو پړک جوړ کړی دی کوټې وراخیستې بچې خو لاړې چړې وې مدا ټول زیاتې را سره هغه میټر لیډر نادان ګل کړی دي په خدای باور وکړه که د دې بدن مې دې وانهخیسته که نه نو زه خو به درسره سړی نیمه وپسې ونهدمه ورشه د تامزاده کپټ مار ساس کړی هر چا ته نښلې خوږې دي خیر یې درته نشم کولی څه به په واچې غرقه شومه ډوبه شوه یا خدایه دا دواړه ارام خوا د خدای په یو ورځ تخته کړل اوس یې خوند وکړ